نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دما د اسلام ورونو مسلمانانو الحمدلله لسر د کال نه تر اخره پورې دا کوم خدمت په مدرسې کې حماسي صاحب او ټولو مدرسینو استادانو مشرانو کشرانو کوم سی وکړه الله دې دوی دا خدمت او دا درس و تدریس دا خپل محنت ستړي په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي او عام مسلمانانو چې په کومه نوعه په کوم لباس د دین خدمت کړی دغه طالبانو د دین خدمت کړی د علماو خدمت کړی الله دې په خپل دربار کې ورته قبول وګرځي او بیا دغه طالبانو خاص کوم خدمت کړی او دا ستړي کړي سفر کړی په ځان تکلیف او محنت تیر کړی لری لری جیونو نه راغلي دوی دا کوم خدمت وکړه الله دې دغه خدمت دوی قبول کړي الله دې دوی ته مبارک وګرځوي الله دې دغه چې له خپلو استادانو نه که حدیث دی او که فنون او دا نور کتابونه او تفسیر کوم چې واورید او الله ورته زده کړه نو الله دې همیشه دپاره هم دوی ته د استادانو په شان ته توفیق نصیب کړي چې انداسې نشر دی وکوي او انداسې چې د خلکو ته ورسوي اول په خپله او بیا د ټولو مسلمانانو ته الله د عمل کولو توفیق نصیب کړي بیا خاص کر منگ دی دغه شاگردانو دا دی کوم دی دوری دی منگا ملگری دی دی غټیو دی وڑی دوری او دا نور دی فنونو طالبان سی کوم قدر دی دوی دی شان سره مناسبو آغا منگو نک زکس رسول الله صلی الله علیه وسلم اخرینای نصیحت و وصیحت خپلو صحابه و تداو سید ما دی وفات نه وروسته مدینه منورې ته طالبان راځي علم د حدیثو به حاصلوي تاسې به د دوی ډېر خیال ساتئ تاسې به د دوی ډېر قدر و عزت کوئ تاسې به د دوی ډېر احترام کوئ ځکه چې ملایکې د طالب العلمانو قدر و عزت کوي احترام کوي حتی چې د قدمونو لاندې وزرې ږدي لپاره د رضا د طالب العلم نو موږ به یې ولې قدر نه کوو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ ته وصیت هم کړی ده چې تاسې به خدمت کوئ خو هغه کوم خدمت چې د دوی په موږ باندې حق ده هغه موږ نه ده کړی خو الله نه څه ده موږ سوال کوو چې الله د دوی قدرمن و عزتمن وګرځي چونکې د الله په نیز باندې دوی قدرمن و عزتمن دي دغه کومه جلسه چې جوړه ده دا ختم بخاري چې جوړ ده دا سبا کومه جلسه را روانه ده دا ټول د دوی هغه قدر و عزت و احترام اثرات و برکات دي ولې که چېرته دوی دلته نه وی راغلي او دوی ته له خپلو استادانو سبق نه وی ویلی نه به دا ختم بخاري و او نه به دا جلسه او دا خوشحالي وه خو چونکې دا د دوی خپل اخلاص او د دوی خپل څه د فرض کا د دین هغه خدمت و زده کړه د دوی مطلب نو الله پاک دی هغه کوم علوم چې له استادانو نه دوی اورېدلي زده کړي الله دې دوی ته عمل پې نصیب کړي او الله دې همداسې د استادانو دپاره نایبان وګرځوي او الله دې مدرسین اعلی وګرځوي نو ډېر ښه کال یې له موږ سره تیر که او ډېر په محنت باندې سبقونه یې وویلې بیا په دې یخني کې تر تروسه پورې جامې په یخو اوبو مینځي اودسونه په یخو سړو اوبو باندې کوي غسلونه په سړو اوبو باندې کوي نو د دې اجر به انشاءالله الله نه ضایع کوي نو الله دې دوی نور هم قدرمن و عزتمن وګرځي ځکه ونه چې ښه ښکاري په پاڼو باندې خو ونه کې چې بیا پاڼې وي او ګلان هم پکې وي
نو هغه بیا ډیر خوند کوي، ځکه هغه ګلانو نه بیا میوې جوړیږي او میوې سې د نفع سې د بیا عام مخلوق ته رسیږي. نو دغه د حساب د وجې نه نو دغه طالبان چې دي دا د علم د هغه باغ د هغه علم د هغه ونې هغه پاڼې او ګلان دي، او دا د هغه ونې د ګلانو هغه میوې دي د خپلو استادانو دپاره چې امید لري چې دغه میوه سړی خوري نفع یې دته حاصله کیږي. نو دا مطلب د دین مطلب دا ده چې دوی دا کوم خدمت کوي او کوم د دغه استادانو امانت دغه علم بل ته رسوي، نو دا بالکل صدقه جاریه ده. دا د هغه میوو د هغه ګلانو د هغه ونې دا یو اثراتو میوه. نو الله دې دغه ثمرې د دغه ونې او د دغه باغ نور هم زیات کی. الحمدلله دغه د موږ پلار والد صاحب چې دلته راغلی په سنه 20 کې، نو نن سبا 1402 کاله چلیږي، نو 15 کاله او په هجری حساب باندې اویا کاله اواته چې الحمدلله دغه درس و تدریس او دغه باغ چې سمسور ده دا د مغوی د برکاتو او بیا دغه قوم د مسلمانانو د اخلاص نتیجه ده. ځکه دی تقریبا په جدیه کې دا یو جمعه پس په جدیه راځي ښه، نو دی جدیه کې دلته راغلی په 20 سنه کې. نو دلته د ساکو د قوم یو مشهور مشر ملک سیف الدین خان الله دې مغفور و مرحوم د کورنۍ سره وګرځوي، نو هغه په هغه ټیم کې وای مریض و چې زه دی راغی نو ویلې بیا به مې ارمان نه وي چې د موږ جومات ته یو مدرس عالم راسي او د هغه سره طالبان وي او زه په جمع باندې ووینم، نو بیا که زه مړ سمم هېڅ غم به مې بیا نه وي. نو بیا زمن ورته ویلې چې اخندزاده صاحب سره ډېر ښه طالبان دي او ډېر مشران طالبان دي، ډېر نورانی او ډېر دیندار طالبان دي. نو وایي ده ویلې چې تاسې ما یې وارې جومات ته وباسئ چې زه طالبان په دې جمع باندې ووینم. نو بیا یې په جمع په مانځه کې چې طالبان ولیده، نو ویلې الحمدلله چې د موږ دغه کلی بیا چې د په درس و تدریس باندې الله پاک چې د منور و معطر وګرځاو، نو اوس که مړ سمم ویلې هېڅ غم مې نسته. نو داسې نیکان مشران دي د قومو او اسې نیکان علما او مدرسین لکه د موږ د والد صاحب په شان ته الحمدلله. نو دغه سلسله د هغه کلو نه تر اوسه پورې دا روانه ده او انشاءالله تر قیامته پورې دې همداسې جاري ساري وساتي. بیا د هجرت په ټیم کې د موږ د لالا صاحب یو د 8 کلو شاګرد مرحوم مولوي صاحب محمد میر چې د همدې کلي و او د لالا صاحب شاګرد و، 8 کاله یې د درس سبق تیر ویلی و، هغه بیا د ده دلته نایب و، د دې قوم خدمت یې کاو، وعظ و نصیحت یې کاو، د جمعې خطابت یې کاو. نو دا سلسله تقریبا اویا کاله په یو حساب او 15 کاله په بل حساب باندې دا سلسله روانه ده. الله دې تر قیامته پورې جاري و ساري وساتي. نو دغه کوم مشران چې هغه یو هم نسته، ټول وفات دي، خو د دوی د اخلاص و د خدمتونو اثرات دي، لکه مرحوم حاجي عبدالرزاق صاحب، مرحوم حاجي اختر محمد صاحب، مرحوم حاجي عبدالقدیر صاحب، حاجي صاحب محمد کاظم، داسې نور ټول سپینګیري چې هغه یو هم نسته، خو ډېر مخلص او په اخلاص باندې د طالبانو خدمت کاو. الحمدلله هغه خدمت د هغوی بچي، د هغوی لمسیان، د هغوی کړوسیان په همغه طریقه باندې کوي. خدمت نه مطلب دا ده چې په طالب دوی خوشحال دي او په طالبانو باندې راضي دي، څه په وس کېږي نو هغه دوی دا خدمت کړی ده او کوي. لکه الحمدلله اوس په هغه مشرانو که نسته، خو د هغو اولادو بچي لکه حاجي صاحب نقیب ملک به نه ورته وایو، نقیب الله، ځکه نقیب صاحب دا ډېر ښه نوم یې ده. نو د ده همکاران ملګري ډېر مخلص ملګري دي او ډېر په اخلاص باندې بیا د جلسې او د دغه ختم بخاري
او د طالبانو کوم څه حاجت او ضرورت وي په ډیر اخلاص او په خوشحالي باندې دا خدمت دوی کړی او کوي، نو الله دې دا خدمت یې ټول قوم دپاره قبول و منظور وګرځوي. نو انشاءالله دعاګانې به بیا هم درته کوو. سبا د لویه جمع به انشاءالله راځي، بیا به هلته دعاګانې استادان هم کوي، علما به هم کوي، بیانونه به هم کوي. نو دغه ختم بخاري لکه څنګه حماسي صاحب تاسې ته وویلې چې ختم د بخاري نه وروسته څوک دعا کوي الله پاک یې د دعاګانې قبلوي. نو الحمدلله تنا بخاري نه صحاح سته په شمول د مشکات باندې ټول حدیث او په شمول د تفسیر د قرآن عظیم شان جلالین شریف بیضاوی شریف دا ټول څه د په دې مدرسې کې فقه و اصول دا اویل سو. نو الله دې هغه حدیثو په برکت باندې د تفسیر د قرآن په برکت باندې د فقه و د اصولو فقه په برکت باندې او د استادانو د اخلاص او د هغوی په دعا باندې الله دغه مسلمانانو د زړونو حاجتونه ته پوره کړي. یا الله دې موږ دغه خپل شاګردان په خپل امن و امان کې وساتي. الله دغه سفر قبول کړي، دا سفر مبارک کړي د ټولو کورنۍ دپاره، د ټول خاندان دپاره، د خپلو خپلوانو او دوستانو دپاره الله ته مبارک وګرځوي. الله خوشحالي او کامیابی په دنیا او آخرت کې ورکړي. الله علوم لدنی او فضلی نصیب کړي. الله علوم ظاهری او باطینی نصیب کړي. الله په خپل علوم باندې ورته عمل کولو توفیق نصیب کړي. الله موږ ته راضي او خوشحال یو، موږ ورته دعاګانې کوو. الله ته دې موږ دعاګانې ورته قبول کړي. الله ته له دوی له موږ نه مخه پکوي. الله دې دوی د وجې نه الله ته موږ نه راضي سي. الله دې دغه مظلومو طالبانو دې مسافرو طالبانو د وجې نه الله په دې قوم په دې کلي باندې رحم وکړي. الله دې دغه قوم مشرانو کشرانو باندې رحم وکړي، په مړو په ژوندیو باندې رحم وکړي، په مردانه او په زنانو باندې رحم وکړي. خصوصا په دې حاضر جمع باندې د موږ ملګري راغلي، علما راغلي، د دغه ملګرو چې د خپلو خپلوانو پلارانو دوستان راغلي. الله دې د دوی دغه راتله مبارک وګرځوي او الله دې د دوی قدمونه په حسنات ورته بدل کړي. الله دې خوشحالیګانې نورې ورته نصیب کړي. الله دې له غمونو تکلیفونو نه وساتي. غمونه خو خامخا راځي، خو الله دې موږ او تاسې ته پې باندې صبر نصیب وګرځوي. ټولو علما خصوصا حماسي صاحب، ځکه لالا دې خدای وبخي وایي 100 کسه د یوه کس کار نشي کولی، لیکن یو کس د 100 کسانو کار کوي، د 1000 کسانو کار کوي، خو الله ورته قوت او طاقت ورکړی. نو چونکې دا د حماسي صاحب هغه محنت او اخلاص ده چې وروسته د پلار نه دا د خپل پلار سلسله الحمدلله له هغه نه هم زیاته په ډیر محنت باندې د جاری ساتلي، د خپل نیکه دغه سلسله جاری ساتلي. الله ته د هغوی دواړو برکات او فیوزات او د مشر مرحوم شیخ صاحب محمد عبدالقدس جان صاحب د ټولې کورنۍ د موږ شیوخ حضرات الله د هغوی برکات او فیوزات له ده سره د موږ له ټولې کورنۍ سره د موږ له هغه اولادونو سره باقي او دایم وساتي او ټولو ته الله همدغه توفیق ورکړي چې د هغوی دغه سلسله خو اصلي د رسول الله سلسله ده، خو چونکې له هغه وخته تر دغه وخته پورې دوی را رسولي او وروسته له هغه نه نو الله د حماسي صاحب ته عمر ورکړي، الله دې صحت ورته نصیب کی، الله دې حفاظت دې وکړي. د ټولې کورنۍ ورونه دي د الحمدلله ټول دلته له موږ سره په دې مدرسه کې درسونه او تدریسونه کوي. نو الله دې هغوی ته هم څه عمر ورکړي. الله دې د موږ ټول مشران او کشران استادان د دې مدرسې څومره چې دي الله دې په خپل حفاظت کې وساتي، الله دې په خپل امن و امان کې وساتي. الله دې د دوی دا خدمتونه په خپل دربار کې قبول کړي. الله دې د دوی بچي ښه عالمان او فاضلان کاملان د دین وګرځوي. ډیرو کسانو دعاګانې غوښتي. یو اسیر د بندي ده، نور بم بندیان ډیري، خو دغه خاص دعا غوښتي، کورنۍ دعا غوښتي چې یا الله هغه اسیران و بندیان چا سره چې بندیان دي، چیرته چې بندیان دي، که کافرانو سره دي که ظالمانو سره دي، نو الله ته څه ده غیبي اسباب ورته برابر کړي، له ظلم د ظالمانو نه وساتي، په صحیح په خوشحالي باندې
زر تر زر خپلو دوستانو خپلو کورونو ته راولي. کوم مسافر دي په سفر کې ورته تکلیف ده، الله ته په سفر کې کامیابی ورکړي، له هغه تکلیف او مشقتونو نه یې وساتي، په خپلو مقاصدو کې کامیاب وګرځوي. کوم حقداران دي موږ او تاسې وفات سوي، موږ به وفات کیږو خامخا د ګوډې لاره خر په زرنده ده، خر به مړه کیږو. د دې موږ هغه اسلاف لالا صاحب، کاکا صاحب، مرحوم شیخ عبدالقدس جان صاحب، مرحوم شیخ عبدالستار جان صاحب، مرحوم شیخ عبدالرشید صاحب، مرحوم شیخ عبدالمالک صاحب، مرحوم شیخ عبدالرحمن صاحب، مرحوم شیخ محمد سردار صاحب، دا د موږ د کورنۍ دا مشران په دې لږ وخت کې وفات سوي دي. او هغه نور اسلافو، کاکا صاحب، بابا صاحب، د موږ نیکه صاحب او اجي بابا، الله ټول مغفور و مرحوم کې، درجات علیا نصیب کې، جنت الفردوس نصیب کې، قبرونه منور و معطر و واسع و روضې د جنت وګرځي. الله د ټولو مسلمانانو د زړو مقصدونه او مرادونه پوره کړي. الله په دې حاضر جمع باندې رحم وکړي. الله د چا په زړو کې کوم امیدونه دي، کومې ارزوګانې دي، ته پې باندې عالم و خبردار یې، هغه ارزوګانې خدای ته پوره کړي، هغه د زړو مقصدونه یې خدای ته پوره کړي، هغه امیدونه یې خدای ته پوره کړي. کوم مشکلات وي تا پې راوستلي، خدای ته مشکل کشای، الله مشکلات رفع و دفع وګرځوي. الله خوشحالي او کامیابي نصیب کړي. مریضانو ته صحت ورکړي. څوک مریضان وي، چیرته مریضان وي، د چا مریضان وي، الله ظاهري باطني روحاني او جسماني صحت او شفا کامله عاجله نصیب وګرځوي. ډیرو ملګرو موږ نه دعاګانې غوښتي، ټلیفونونه یې کړي، نو الله ټولو ملګرو د زړه مقصدونه پوره کړي، مشکلات یې رفع او دفع کړي، قرضداري او سرګرداني پریشانیګانې ختمې کړي. الله امارت اسلامي له مشرانو کشرانو پورې په شمول دی امیر المؤمنین صاحب باندې او د ټولو د داسې څومره رعیته الله تی حفاظت وکړي، الله تی نصرت وکړي، الله تی مدد وکړي، الله ټولو ته توفیق ورکړي چې شرعي نظام سه د حاکم وګرځوي. او شرعي نظام خدای موږ ته نور هم سه د په اخلاص باندې هر سړي ته توفیق ورکړي چې د شرعي نظام خدمت وکوي او له هغه سره مینه او محبت وکوي او د هغه اخلاص باندې خدمت وکوي. الله ټولو دپاره قبول او مبارک وګرځوي. الله په دې جمع کې چې د چا کوم امیدونه او ارزوګانې دي، ټول امیدونه او ارزوګانې پوره کړي، له مشکلو تکلیفونو نه وساتي. حقدارانو مور او پلار د موږ او تاسې ټول مغفور او مرحوم کړي. د موږ والده هم لږ مریضه ده، نو ورته دعا وکړي الله دې ورته صحت او شفا کامله عاجله ورکړي. د حماسي صاحب والده دې الله مغفور او مرحوم وګرځي، الله دې جنت الفردوس ورته نصیب وګرځي. الله همدغه بچي اولادونه دي د هغوی دپاره صدقه جاریه وګرځي. د والدینو دپاره دغه جمع کې څومره د موږ دوستانو ملګري راغلي، د موږ د دښتک نه، د موږ د لالا صاحب ماماګان راغلي، د لوګر نه ډېر علما راغلي، د موسیقي نه مشران او سپین ږیري علما راغلي، د هر ځای نه. نو الله پاکه تیسې ده دنیا و آخرت کې خوشحالي ورکړي. الله ته تو دنیا و آخرت کې کامیابی او ترقی نصیب کړي. الله دې دغه د ختم بخاري په برکت باندې الله علوم لدونی دې دغه طالبانو نصیب کړي او دغه مسلمانانو ته دې دغه علم خدمت نصیب کړي، محبت سره نصیب کړي. الله دې دین د خدمت او د محبت وجنه الله ته سره محبت وکړي. الله ته دغه خپل ځان دپاره محبوب وګرځي. الله دې تا رضا دې موږ نصیب کړي. الله دې تا د رضا د تا لقا موږ نصیب کړي. الله په جنت کې موږ او تاسې ټول په یو ځای کې. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. د موږ د کورنۍ کوم شهیدان چې سوي دي، حذیفي صاحب او شفیع الله الیاس صاحب او نور څومره شهیدان د افغانستان څوک چې دي په دغه انقلاب کې، په مخکینی انقلاب کې، مخکې په آینده کې کوم شهیدان دي، الله ته درجات علیا نصیب وګرځوي. چونکې مخکې په داسې ورځ کې د دغه خوشحالي او ختم بخاري دا خو د حذیفي صاحب هغه سره خوند کاوه، نو الله دې د هغه قبرونه ګل ګلزار وګرځوي. الله دې سدا ورته معطر و منور قبرونه ورته وګرځوي. الله دې دغه ټولو شهیدانو د فلسطین،
د هغه مظلومو شهیدانو الله ته هغه شهادتونه قبول کړي، د هغه مظلومانو غازیانو مجاهدینو الله ته نصرت و مدد وکړي، الله ته حفاظت وکړي، الله چې دا غالب و کامیاب وګرځي، الله ته قالع و حازم وګرځوي. جانب مقابل که امریکا ده او که برطانیه ده که اسرائیل و کفار و یهودیان دی، الله تی نیست و نابود کی، الله تی ذلیل و هلاک کی، الله تی مقلوع و محزوم کی، الله تی شکست و تباه کی، الله تی نیست و نابود کی. الله په خپل قوت و په خپل قدرت باندې، په خپل قهر و په غضب باندې دشمنان د فلسطین، دشمنان د افغانستان، ظاهری باطنی خارجي و داخلي هدایت ورته وکړي. که هدایت په ازل کې الله تعالی نصیب کړی، الله تی ذلیل و رسوا کی، شرمنده و تباه و هلاک و برباد کی. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. انشاءالله تاسو ته د قومندان صاحب د موږ دغه کلي مشر ده او ډیر مجاهد پخوانی سړی ده، نو د تاسې د میلمنو شکریا ادا کوي. نو الله دې ورته دا راتله دلته قبول وګرځي.